هغه کسان چې زر انزالېږي او مېرمنې ته د نږدې کېدو په وخت کې زر خلاصېږي. د تشو میتیازو کولو وروسته ترېنه اوبه ځي. نو نن تاسو ته داسې یو نسخه شریکوم چې د دې په استعمال سره به ستاسو ټولې کمزورۍ حل شي. دوستانو ضرورت نشته چې تاسو معاینات وکړئ، فقط دا خبرې او نسخه عملي کړئ، ډېره ګټه به درته وکړي. دوستانو چارمغز، پستا، بادام، انځر یعنی انجیر، ممپلی او خرما دا شپږ شیان مو قوه زیاتوي. که چیرې وس یې لرئ نو همدا وس لاړ شئ او 200 ګرامه له هر یوې نسخې څخه واخلئ. وروسته یې په اونګ یعنی چټو کې وټکوئ، بیا یې ښه مکس کړئ. هر سهار تر 5 قاشقو پورې وخورئ. انشاءالله د قوې ضعیفوالی به مو بیخي ختم شي، بلکې بیخي ورک به شي او د زر انزال کسانو سره تر ډېره حده کومک کوي. که د دې ټولو شیانو وس نه لرئ نو بیا داسې وکړئ چې خرما او انځر واخلئ او د شپې لخوا یې په شیدو کې واچوئ. سهار یې بیا په شیدو کې جوش کړئ او همغه شیدو سره یې وخورئ. نو روغ رمټ بشئ. په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.